لنډه کیسه سرې موزې. شپه تر نیمایي تېره وه. د سپي غپارې یو ځل بیا د صبرې غوږونه وتخنول. هغه له خوبه را بیداره شوه. لاس یې د توراب په تندي کېښود. د هغه تبه دومره زوروره وه چې دا یې وویروله. د صندوق د پاسه بلې شوې شمعې خپل عمر بایللی و. په خیمه کې توره تیاره خوره وه. د ژمي سور باد به د خیمې څنډې سمې خوځولې. د سړو سره به یې سمه ویره هم د ځان سره د خیمې داخل ته راوړه. د اوه کلن تراب پلار نواب چې عادي به یې نوابی باله په خواږه خوب بیده و. داسې خړاره یې له خولې ووت تا به ویل چې په توده تاوخانه کې پروت دی. صبرې زړه بړستن په تراب باندې سمه کړه. د هغه پښې نورې هم په صندلۍ کې دننه د سکرو منقل خواته ورنږدې کړې. اوس تراب د ماښام په شان په تبه کې سرې موزې نه یادولې. یوازې ورو ورو زګیروی کو. د صبرې مشر زوی سلطانی چې تر تراب 2 کاله مشر و پیدایشي لیونی و. د مور خواته ناست و. په ګونګۍ ژبه یې له مور نه لیونۍ پوښتنې کولې. صبره دومره پوه شوه چې هلک د شمعې رڼا غواړي. په توره خیمه کې زړه تنګ معلومېده. صبرې چې له کومې ورځې پېښور نه کډه کابل ته راوړې وه نو په ښه ورځ نه وه برابره شوې. دا یې 2م ژمی و چې د کابل په یخه هوا کې تېراوه. نواب هم د څو تربورانو په خوله غولېدلی و چې ګوندې د کابل حکومت به ورله کومه ټوټه ځمکه ورکړي. نو په دې تمه یې د دې پیوندي خیمې لاندې شپې او ورځې تېرولې. هره ورځ به له سهاره تر ماښامه د کابل ښار په منډۍ کې په جوالیتوب پسې سرګردانه و. هر ماښام به یو څه په لاس کې کور ته راته. دومره به یې کول چې ښځه، زړه مور او ماشومان په نیمه ګېډه ماړه وساتي. د تراب زګیرویو زور واخیست. صبره وارخطا شوه. نواب یې وښوراوه. هغه له خوبه راپاڅېده. صبرې ورته وویل: سړیه هلک ښه نه دی که خدای مه کړه. ولې بلا وهلې وې؟ ته به په خپله تللې وې. نسونه د نورو ماړه شول او زوی زما ناجوړه شو. زه تللې ومه خو ټولو ځانونه داسې مخکې کړل. حیرانه شومه. ما ته او ادې ته بس تیاره یې چې خبرې وکړې. څه خبرې کوم؟ یو ټیم غوړي او 2 بورې لوبیا خو مې درته راوړه. ته خو دومره هم نه یې. نه یم. ته ډېره ښه یې. یو هلک دې هم نشو ساتلی. څه مې کړي وای؟ هلته خدای وهلو سرې موزې راوړې وې. زمونږ وار چې راته موزې خلاص شوې. هلک ځان لیونی کړو. بوټونه یې وویستل. په ژړا شو چې مخ مې واړو. بوټونه چا پټ کړل. خیمې ته به راغلی وې. غېږ کې به دې نیولی و. ښه که مې دی نیولی وای نو غوړي او لوبیا مې څنګه راوړي وای. بیا هم نه راته. تر څو چې د موسسې خلک لاړل میدان تش تور شو. نو د خیمې په لوري پښې بلې را روان شو. د سباناري نه وروسته صبرې او نواب تراب د ښار دولتي روغتون ته بوته. صبرې ډاکټرانو ته ټوله کیسه وکړه چې له یوې اونۍ نه هلک په تبه کې پروت دی. د ډاکټرانو په وینا صبره له زوی سره روغتون کې بستره شوه او نواب له مجبورۍ په خپل کار پسې د منډۍ په لوري رهي شو. خو نن د قسمت سم خلاص شوی و. د 4 ورځو مزدوري په نیمه ورځ ترلاسه کړه. د سړک له غاړې د یو رستوران له مخې د کبابي نه یو خوراک کباب هم صبرې ته واخیست. په هغې یې زړه خوږېده. په دې 2 کلونو کې د کبابو خوشبويي هم تر سپږمو نه وه رسېدلې. د تراب ارمان یې په زړه راوورېده. د جیب پیسې یې وشمارلې. د منډۍ په خوله کې د کلوشو او موزو دکان ته ودرېده.
یوه جوړه سرې موزې تراب ته واخیستې. لږې پیسې ورسره پاتې شوې وې. ځان سره یې وویل که سبا هم کار ته رانشي نو غم یې نشته. نو خوشحاله د روغتون په لوري روان شو. صبرې کباب وخوړ. تراب ته یې هم ورکړل. د هغه تبه اوس لږه کمه شوې وه او د ستنې په وهلو سره د تراب د پښو درد اوس په کرار و. د صبرې په وینا د ډاکټرانو د تشخیص نتیجه سبا ته معلومېده. نواب خپل زوی ته له کڅوړې سرې موزې راوویستې. هلک یې په لیدو سره سمدواره په خپل ځای کېناست. مسکی شو. موزې یې په لاسونو کې ونیولې. هغه ولیدل چې تر خیراتي موضوع د پلار راوړې موزې یو په لسه ښکلې دي، تکې سرې او پستې. مازدیګر مهال نواب د کور په لوري روان و. نو سرې موزې هم ځان سره خیمې ته راوړې، له دې ویرې چې په روغتون کې د صبرې نه ورکې نشي. او تراب هم په دې تمه چې په کور کې به ورته پلار وساتي نو په موضوع پسې یې ونه ژړل. 10 ورځې وروسته تراب په خپله خیمه کې د صندلۍ په یو اړخ کې ناست و. نورې شاوخوا ښځې هم د صبرې او هلک لیدو ته راغلې وې. صبرې خپلې سترګې په ژړا سرې کړې وې. سلطاني د صندوق له پاسه سرې موزې راواخیستې او تراب ته یې ورکړې. تراب موزې د سلطاني په لورې ور وشړلې او ویې ویل واخله لیونیه، اوس یې ته په پښو کوه، زما خو اوس پښې نشته. د لیکلو نیټه 2014 کال د جنوري 4 د پراګ ښار.